رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله. دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا، یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، قسم په خدای په دې الله خوشحالېږي. د خدای لپاره یو کار کوه، الله خوشحاله کا. نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. دا به خدای چې خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو، د رسول الله مبارک په سره ستړي مشي وکړل. نو چې په خیر علي ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې، چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله بچوله پرې رزق ګټم، مثلا زه به دا ویم چاري پې راکاږم، سسکوره پې وم، رمبي باندې پې ګوټ کوم، وی د الله رسوله بچوله نفقه او رزق ګټم، ځکه مې د الله سختې غوټې دي. قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل، اوچت یې کړل او ښکل یې کړل، ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي. نو کوه که نه الله تجارت، بیبي له نفقه وګټه، بچوله وګټه، نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم، دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم، دا نیت مه کوه که نه. نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالم، ښه شی خرڅوم، دا خراب په خراب قیمت خرڅوم، جدا که دا ښه او خراب، وایي د دې ښه دا قیمت دی او دا خراب دا قیمت دی، ښکاره که ګاک ته شی. 2 نمبر شی مه خرڅوه، 1 نمبر شی خرڅوه. قسم په خدای د دې تنګین او د چارسدې نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لري چې هغه ښه شی خرڅوي. خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي، زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم، خراب ولې اخلم؟ د یو جبې مسلمان شکل، د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي؟ د یو جبې مسلمان شه. ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو، راشه زما په مخ لاړې وکړه. هر سهار چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري، بچي مې وخوري، دا نیت مې وکړه مړه بیا چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم، دا نیت مې وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه، حج پکې وکړم، عمره پکې وکړم، جومات له ورکړم، بچو له ودونه وکړم، ښځې له جامې والم، ډوډۍ والا راوړم، بچو له ښه کورونه جوړ کړم، الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي. دا نیت وکړه. هماغه کار کې خو نیت خو وکړه کنه، الله دپاره وکړه کار. ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالوي که نه، ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي. نو موږ به هماغه کار کوو، نیت به د شیطان کوو، شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله. لومبې علاج څه شو؟ سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري، د دوکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب دي کلینیک ته، نیت دې دا وکړي چې دا کم هلک ماله راځي او کشر دی، داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم.